بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم سلامونه قبول کړئ د جرمني له یو ښار څخه. که غواړئ چې د شپې لخوا جرمني در باندې وګورم نو دې ویډیو کې تر اخر راسره پاتې شئ او بل مکمل ویډیو لپاره مجبور یې چې یوټیوب ته راسئ، ځکه دې کې صرف د شروعاتو یو څه شارټونه اچوم، مکمل ویډیو نه جګېږي ټیک ټاک ته، ځکه دا ټوټل ویډیو به تقریبا څه په 10 منټه باندې مشتمل وي. لکه څنګه ستاسو ټول ته معلومات ده، دا ډېر وخت نه زه ویډیوګانې جوګوم د جرمني او کوشش کوم په تاسې باندې د جرمني ډېر ښارونه وګورم، خو هغه د ورځې لخوا وي. نن بیا د شپې لخوا ویډیو در باندې ګورم. په ویډیو کې تر اخر راسره پاتې شئ چې آیا د شپې لخوا په جرمني کې خلک یي راشي او که نه. یو څه کله زه ډېر زیات تنګېږم د اشارو نه تنګېږم، داسې اشارې وي چې ورته ولاړ به یې، اوس دا مخامخ بنده ده او زړه مې غواړي چې په ورسمه، هغه د موټر یې ودرېدې، ځکه موټرو ته مې یو طرف د اشاره بنده ده. خیر باندې دغه د اشاره هم خلاصه شوه. نو زه د هر شي نه ډېر څه تنګېږم، له همدغه اشارو تنګېږم. د ورځ د جمعې وه، شپه د هفتې ده، سبا هفته ده. نو په دې ورځو کې دا دوه کې ډېر زیات رش شي، ځکه بیا یکشنبه مکمل هر شی بند وي، بیا ډېر کم خلک وي په هغه ورځ باندې. که هر څوک په اروپایي هېوادو کې یعنې په دې 8 هېوادو کې غواړي چې یوه ښه ویډیو جوړه کړي، خپل شکل هم کې راولي، یو ځای هم یو څه ښه جګي، هغه ویډیو دې ما ته شیر کړي، نو زه به ستاسو ویډیوګانې په خپل یوټیوب چینل او فیسبوک هم په ټیک ټاک باندې شیر کړم. دا به تاسو یو قسم مرسته هم وي او په افغانانو باندې به اروپا هم. که تاسې وګورئ دلته هوټلې ټولې خلاصې دي، دوکانونه خلاص دي، خلک راوتلي دي. دا بیا په هره شپه باندې داسې خلک نه وي، دا صرف د هفتې په شپه او د یکشنبې په شپه باندې خلک وي، ځکه چې بیا د یکشنبې په ورځ بازار مکمل بند وي، هر سړی خپله سودا پوره کوي، د ورځې په کارونه کې شپې له طرفه بیا راوځي خپل سودا دپاره. دا مخامخ هغه کوڅې دي چې کله موږ په وطن کې ژوند کوو، بیا به مې دغه ارمان و چې کله به اروپا ته ځو او په دې ځای کې ویډیوګانې جوړوو. دغه دي، هر سړی چې یو شي کوشش وکړي الله تعالی یې خپل مقصد ته رسوي. نو دغه کوڅې ډېرې ښې دوی جوړې کړې دي، ډېره صفایي لري، قسم ګروپونه کې لګېدلي دي. او دلته کوم غټ شاپینګ مال چې ده، مطلب چېرته چې خلک سوداوي کوي، هغه دا سټي پوینټ ده. نو سټي پوینټ ته هم ننوځو، سټي پوینټ کې ویډیو درته ښیم. لکه څنګه ستاسو ته ما وایي چې زه اوس ننوځم سټي پوینټ ته. نو سټي پوینټ داخل ته راغلم، رش ډېر زیات ده، ویډیو نه کې کېږي ځکه غږ سم نه کې راځي، شور ده کې. نو دلته هسې یو دوه شاټه کوم، نور وځم د دې نه نور ښه کوچونه در باندې ګورم. راځئ چې مخکې لاړ شو. دا سټي پوینټ چې کوم ده، دا غټ شاپینګ مال ده دلته. وځو دغسې پورته طرف ته چا کار وایو، پارک ده، خلک دي، هوټلې دي. ویډیو کې دې ما سره تر اخره پاتې شئ، په تاسې باندې هغه ښکلاوې وګورم، هغه ځایونه وګورم چې تاسې به له دې مخکې نه وي لیدلي. دغه هم هغه یو مشهور ځای ده چې په زیاتره یوټیوبرانو په ویډیوګانو کې به تاسې کتلي، ټیک ټاکرانو په ویډیوګانو کې به تاسې کتلي، او ډېر زیات خلک هم دلته د چکر په خاطر هم راځي. اوس یې لاندې نه موټرې لګېدلې دي او دا تقریبا 4 ساعت همدغسې چلان وي، یا بندوي نه. بیا چې کله ژمی شي، یخ شي، بیا دوی هم دا هر شی بند کړي. مطلب دا اوبه نور هم دلته یخ جوړوي، هغه په خاطر باندې دوی دا بند کړي. نو تاسې کتلی شئ چې دا ټول خلک دلته ولاړ دي، هر سړی د خپلو ملګرو سره راوتلی او خپل ساتیری کوي. دغه هم بیا بس سټیشن ده، دلته خلک بسو ته انتظار وي، مطلب بسونه راځي او بس دې جې نه کوم ځای چې دوی حرکت غواړي وکړي هغه طرف خپل حرکت کوي. دا مخامخ که تاسې ګورئ دا لایټونه بدلیږي را بدلیږي، شنه سي، کله ژیړ سي، کله سره سي. نو دې شیانو باندې دې ځای ته ښکلا ورکړې ده ټوله. واقعي چې په رښتیا هم ښه ښکارېده. اوس د ټرین په لاین روان شم، ټرین په نوم باندې ورته وایي دلته. نو لکه څنګه مې درته وویل چې دا ځای ډېره زیاته ښکلا لري. نو دا ټوله ښکلا یې په همدغه رنګونو باندې جوړه کړې، نور دلته هېڅ خاص شی نشته. د خلکو خپل وطن ته کار کړی ده، نو هر څوک چې خپل وطن ته کار کوي هغه نو بیا په داسې ښکلاو باندې ارزي. بل چې هر څومره زه دې جانو تاسو ته صفت وکړم، که هر څومره وګرځوم را وګرځوم،
دا ویډیوګانې نه ختمېدونکي دي. نو په دې خاطر زه هر وخت تاسو ته یم چې چینل سره فالو کړئ او که په یوټیوب چینل باندې بیا خو سبسکرایب وکړئ او که په ټیک ټاک باندې ټیک ټاک سره فالو کړئ که په فیسبوک هم سره فالو کړئ چې نور ښو ویډیوګانو لپاره انتظار باسئ. ډېره مخکې ځو مخکې یو ډېر ښه ځای دغه در باندې ګورم. ویډیو کې همیشه تر اخره پاتې کېږئ او کوشش کوئ نور افغانانو سره هم شیر کوئ. ټرمونه یې چلیږي ټوله شپه او ټرمونه هم تاسې ګورئ له خلکو نه بیخي ډک دي. لکه دا ټول خلک بس دا ټیم بازار ته راځي د ورځې په کار کې او دا ټیم خپل کارونه کوشش کوي چې خلاص یې کړي. لکه بیا مخکې 2 ورځې چوټي یکشنبه چوټي هفته خو خیر نه چوټي هفته هم ډېر کارونه چوټي خو بازار خلاص شي. دا پاس طرف هم ډېر ښکلی ده. دې طرف ته هم بیا وروسته ښې ګودام ټول در باندې ګورم. داسې ښکته دا ټول پارک د غټ پارک ده. پارک هم در باندې ګورم. لاندې ساحو ته خو ډېره ویډیو سره اوږده شي هغې لپاره انشاءالله بیا بل وخت راځم. اوس زه دا پاس طرف در باندې ګورم. دا مې چې دا څنګه درته وښودل چې دا غټ شاپینګ مالونه دي. دلته د خلک ګوره زیاتره دلته وځي ننوځي یعنې دلته سودا کوي. هغه خپله سودا پوره کوي کوشش کوي چې هغه خپله سودا پوره کړي. نو زه دې پاس طرف ته پاس طرف مې تاسو چې دا در باندې ګورم. دغه د بل ټریم هم راغی دلته خدای نه سمه ښه ټریم تېر سو او ترې راواوښتم. دا هغه ځای د ښکلا لري همدغه ښکلا په خاطر باندې کوشش کوم تاسو باندې دا ټول ځایونه وګورم. بل که هر رقم ځایونه تاسې خوښوئ ما ته لازمي کمنټ کوئ چې هغو ځایو ته لاړ شم یا هم د کومو ښارونو ونزدئ. او یو بل ډېره مهمه خبر که هر څوک په اروپایي په هر یو هیواد کې په دې 28 هیوادو کې او غواړي ویډیو جوړه کړي ما ته ولیږي زه خپل یوټیوب چینل او ټیک ټاک باندې شیر کړم. نو داسې به هم په افغانانو باندې اروپایي هیوادونه وګورو او هم به ستاسې ویډیوګانې زموږ سره په چینل وچلیږي. دا به تاسو یو رقم مرسته هم وي. لکه څنګه ستاسو ټولو ته معلومات ده چې زه کوشش کوم په اروپا کې اوس خو فیلحال زه په جرمني کې یم چې ښه ځایونه په ویډیوګانو کې راواخلم او د خپلو افغانانو سره شیر کړم. ځکه اروپایي ټیک ټاکران یوټیوبران راځي افغانستان ته افغانستان د اروپا په خلکو ګوري. زه کوشش کوم چې اروپا د افغانستان په خلکو وګورم. نو په دې کې تاسو ټول ملګري د ما سره مرسته کولی شئ که هر څوک په اروپا کې نو یو ښه ځایو کې بیایئ یا خپل هیواد نوم لیکئ یا ښه ویډیو جوړوئ ما سره شیر کوئ هغه به زه خپل یوټیوب چینل ټیک ټاک او هم فیسبوک باندې شیر کوم. دا زیاتره ښارو ته ښکلاوې دغه ټریمونو هم ورکړي دي. کله چې دا راځي په ویډیوګانو کې او ویډیو ښکلا یو په 2 سره زیاتېږي. ما ته خپله ډېر خوند راکوي او کوشش اکثره کوم چې دې ویډیوګانو کې راولم. نو دغه هم د شپې لخوا د جرمني یو واړه ښار د کسل په نوم یو ړکای چکر. د بلې ویډیو دپاره د الله په امان تل خوشحاله او آباد اوسئ. ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ.